نو په دنیا کې داسې ژوند تېرول لکه ته چې په اوبو باندې په کښتۍ کې سورې. نو دنیا دې ورغوي کې ساته، خو که دې ورغوي نه دې دیزې ته راوسته بیا دې ګډ وډ کوي. دنیا خو نشي پرېښودی، که نه پرېښودی شي نشي. دا خو د صوفیانو دین دی. تجارت به کې، مزدوري به کې، کار به کې، منډې به وې، بچي به دي، د هغو سره به دې محبت وي، راشه درشه، کور دی، میلمه دی، غم دی، ښادي ده. دا خو دنیا مسلې دي، دا خو دنیا ښایست دی. دا خو څوک پرېښودی نه شي. د پرېښودو معنی دا ده چې کوې خو دې زړه ته یې مه کوزوه. داسې نه چې زړه ته یې کوز کړي او غالب شي په دیندارۍ باندې، او غالب شي په هغه محبت باندې کوم محبت چې ته د الله سره کې. نو دنیا دې ورغوي کې ساته، خو که دې ورغوي نه دې دیزې ته راوسته بیا دې ګډ وډ کوي. یا داسې واله بعض علما دا وایي د دنیا مثال داسې دی چې دریاب دی او ته په کښتۍ سورې روانې پکې. نو په دې دنیا باندې ته ټیم پاس کا، ته چې په دې کښتۍ کې سورې او په دې اوبو له پاس روانې، نو خو خپل منزل ته ځان رسې. که اوس څوک په دغه ځای کې ودرېږي او په دې کښتۍ کې سورې وکړي چې زه دا اوبه دننه راولم او ځان له به تسکم او څه خیال دی ډوب به شي. نو په دنیا کې داسې ژوند تېرول لکه ته چې په اوبو باندې په کښتۍ کې سورې. اوبه کښتۍ ته رانولې، کښتۍ په اوبو له پاسه ساته، خو اوبه به په کښتۍ نه له پاسه کې، ځکه که اوبه دې په کښتۍ له پاسه کړې بیا غرق کېږي. دا دنیا به په ځان نه له پاسه کېږي. او ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو بیان کې وایي په دې دنیا باندې سور شه، ځکه که دنیا د باندې سوره شوه نو بیا به د هر څه تباه شي. دنیا باندې سور شه څه معنی؟ کنټرول کې ساته. که دنیا د باندې سوره شو، دنیا په کنټرول کې کړي، بیا لارې ختم شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې څوک آخرت غواړي د دنیا ښایست به پرېږدي، د زړه نه محبت او جوور محبت او زړه ته کوزول، او په هغه محبت به یې نه زوروری، کوم محبت چې ته د الله او د دین سره کې.